دا د فرعون مجسمه ده او د هغه د ښځې ځای بیا د فرعون د پښو په منځ کې ښودل شوی دی. د موسی علیه السلام او فرعون داستان د ټولو دپاره یو عام داستان دی، مګر کیدای شي ذهن کې مو داسې وګرځي چې فرعون څوک و او څنګه ژوند یې کړی دی. نو راځئ چې د فرعون د زندګۍ نه مو خبر کړم. تر ټولو د مخه تاسو وینئ چې اوس هم فرعوني نسل د فرعون له دې بوت طواف کوي. دې ښځې ته ګورئ چې 2 لاسونه یې د تسلیمۍ په پار پورته کړي. اوس تاسو ګورئ دغه طوافونه چې کیږي یا د فرعون د جوړښتونو یا سمبولونو نه چې یو څوک تاویږي، په اصل کې دا توره جادو ده. توره جادو په اروپایي هیوادونو کې د هنرمندانو ترمنځ ډیره زیاته ده، ځکه دوی د دې توري جادو په وسیله خپل روح شیطان باندې خرڅوي، تر څو په بدل کې شیطان ورته شهرت او پیسې ور په برخه کړي. او دا ډیره خطرناکه ده. د شیطان د لښکرو په یو څیړنیزه لړۍ کې ما په دې اړه مفصلا بحث کړی و. او د دې ترڅنګ د فرعون یوه ښځه وه چې اسیه نومیده، بیا وروسته مسلمانه شوه او فرعون ورباندې ډېر ظلمونه مو کړه. په اصل کې اسیه هغه ښځه وه چې موسی علیه السلام یې رالوی کړ، او د دې نښې او آثار هم تاسو د فرعون په ماڼیو کې لیدلی شئ، ځکه په فرعون باندې دا ښځه ډېره زیاته ګرانه وه. دا د فرعون مجسمه ده او د هغه د ښځې ځای بیا د فرعون د پښو په منځ کې ښودل شوی دی. همدې ښځې موسی علیه السلام رالوی کړی و. فرعونیان په اصل کې ډېر زیات وه، ولې د موسی علیه السلام د دور فرعون چې کوم و، د هغه اصلي نوم رامسس 2 و او د یوه ډېره غټه عبادت خونه هم درلوده. جالبه دا ده چې دې عبادت خونه کې خپله فرعون بل چاته عبادت کوه، په داسې حالت کې چې عامو خلکو به بیرته فرعون ته عبادت کوه. دلته تاسو وینئ چې تقریبا 140 دانې ستنې په دې عبادت خانه کې دي چې فرعون د خپل شان ښودلو لپاره ودانې کړي دي. د فرعون کومه عبادت خانه چې وه دا واقعا شانداره وه او په دې باندې په رښتیا هم ډېر زحمت ویستل شوی دی. 15,000 کاله پخوا د داسې عبادت خانې جوړېدل واقعا عجیبه خبره ده. دلته یې نقشه کې ستنې وینئ او دا یې مکمله عبادت خانه چې 15,000 کاله مخکې داسې یوه عجیبه ماڼۍ جوړه شوې. فرعوني باورونه ډېر زیات عجیبه وه. مثلا دوی فکر کوو چې خپله فرعون د غوا او زمري په واسطه ساتل کیږي، نو د همدې د خاطره به یې عجیب و غریب سمبولونه هم جوړول. دې عبادت ځای ته د دننه کېدو په وخت تاسو وینئ چې د فرعون بت دی او تر شا یې غوا شکله او زمري شکله حیوانات او بوتان دي چې د فرعون نه ساتنه کوي. په امریکا کې که چېرته تاسو وګورئ د سپینې ماڼۍ تر څنګ همداسې یو غاټ اوږد شکله همداسې سمبول شکله جوړ شوی دی. تیوري داسې ده چې ویل کېږي دغه سمبول د تورې انرژۍ د کشش لپاره دی، او ډیری خلک خو وایي چې امریکا نوره یوه عیسوي مذهبه خاوره نه ده پاتې، بلکې دا یو شیطان پرسته خاوره ده او د فرعون ټول ژوند د توري جادو په اساس ولاړ و. نو تاسو هلته کوم ودانۍ او دا اوږده سمبولونه چې وینئ لکه د مسجدونو د ګنبدې په شکل چې موږ یې په مسجدونو کې لرو، داسې شیان په امریکا کې هم لیدلی شئ او تاسو یې شاید اوسېدلی شئ. تاسو دلته د فرعون عبادت ځای کې دا سمبولونه لیدلی شئ، چیرته چې تاسو د هغه اصلي عبادت خانه هم لیدلی شئ. دلته به پرته له فرعون او د هغه له پادري یا د هغه له علماو بل څوک نشو دننه کیدی. د فرعون په اړه نور زیات روایتونه هم شته دی. مثلا ډیری خلک وایي چې فرعون به د ورځې لخوا سرکشي کوله، خو د شپې لخوا به یې خپل ځان په یوه خپه راویزانوه. زه نه پوهېږم چې تر کومه حده پورې دا خبرې ریښتونې دي، اما اصله خبره دا ده چې په دې عبادت ځای کې او په مشخصا دې سیمه کې خپله فرعون د خپلو حواریونو سره یا د هغه مشرانو سره چې د ده ملګري وه، خدای پوهېږي چې دوی به څه کول، د چا یادونه یې کوله، چاته عبادت کوه یا دلته یې ساتیري کوله، په دې باندې یوازې خدای پوهېږي. دلته تاسو د دې عبادت ځای عمومي نما لیدلی شئ چې تاسو ته مې نقشه کې ښوولې وه، او جالبه خبره دا ده چې 15,000 کاله مخکې د فرعوني قوم سره رنګونه هم وه چې دلته یې کارولي دي،
د رنګونو ترڅنګ هغه سمبولونه هم وینئ چې اروپایي هنرمندان یې کاروي. لکه دلته تاسو وینئ چې یوه سترګه رسمه شوې ده. دغه د یوې سترګې سمبول چې کوم تاسو یې وینئ په دې اړه عجیب و غریبې تیوریګانې دي. مثلا تاسو یوه سترګه د امریکا په ډالرو کې کتلی شئ، په ډیرو نظامی لوګوګانو کې لیدلی شئ. تر ډیره حده پورې خلک وایي چې توبه نعوذ بالله دا د خدای د سترګې سره تشبیه کوي چې هغه هر څه ویني. ولې په ټوله کې د یوې سترګې نښان یو شیطاني نښان دی چې هر څوک ورنه ګټه اخلي. په اصل کې د شیطان د مرستې دعوت د ځان دپاره کوي. دلته یوازې فرعون او د هغه سره یې سترو مشرانو د لامبو اجازه درلوده. خو بله خبره بیا دا ده چې فرعون نه پرېښودل نور خلک چې د ده دې عبادت ځای ته وردننه شي، او که څوک به وردننه کېده نو دی به په غوسه کېده. حتی کله به چې وته ده به په هغې ځای باندې مهر لګوه تر څو مطمئن شي چې د ده نه بغیر دې ځای ته بل څوک نه وردننه کېږي. دې عبادت ځای کې سنګ پشور ته حیوان نه طوافونه کېده، چې لا هم یوه پوښتنه ده دا چې ولې له ده طواف کېده او تر اوسه هم ورنه طواف کېږي. او په دې اړه مختلف نظریات دي. مثلا څوک وایي که ترې نه طواف وکړې ښه خاوند یا ښه مېرمنه به دې په نصیب شي. اوس اساسي پوښتنه ما سره دا ده چې فرعون آخر چاته عبادت کوه؟ ډیری روایتونه داسې دي چې فرعون آمون ته عبادت کوه. کله چې تاسو د آمون مجسمه ګورئ خپله بیرته د همدغه فرعون مجسمه ده. نو آیا فرعون په دې عبادت ځای کې بیرته خپل ځان ته عبادت کوه؟ تاسو دلته وینئ پر دیوالو رسامۍ دي، سمبولونه دي، او دا هر یو مونږ ته راز وایي، خو په دې شرط چې مونږ مسلمانان د پوهېدو په هنر باندې ځان پوه کړو. د فرعون د ودانیو یو بل راز دا دی چې په هغې کې عجیب و غریبې رسامۍ دي او عجیب و غریبې لیکنې دي. متاسفانه مونږ مسلمانان د دغه لیکنو په اړه غور نه کوو او نه پوهیږو چې په هغې کې څه لیکل شوي، ځکه د فرعون او د فرعوني ژوند ټول رازونه د دې ودانیو د جوړښتونو او د رسامیو او لیکنو په منځ کې دي. نو امریکایانو وار له مخې دغه هنر زده که او د دې رازونو باندې ځان پوه که. یو مثال درکوم. مثلا مصر دومره غریب هیواد دی چې حتی د لاندې د خاورو لاندې پټ شوي کوم آثار چې دي دا نشي راویستی ځکه حکومت پیسې نه لري. په داسې حالت کې چې امریکایان مصر ته راځي دا ودانۍ ګوري او د دې ودانیو د لیکنو نه په استفادې زی خپل ځان ته په ټکنالوژۍ کې د پرمختګ زمینه مساعدوي، ځان ته په معمارۍ کې د پرمختګ زمینه مساعدوي، چې دا بیا په نورو ویډیوګانو کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه دوی د دې علم نه په استفادې کولی شي پرمختګ وکړي.